خبر د پاسپورت عمومي ریاست وایي یو شمېر کسان د ګاونډیو هیوادونو کې د پاسپورتونو جعلي کتابچې چاپ کړي دي. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم. په افغانستان کې د پاسپورت په بدل کې په خلکو پلور د پاسپورتونو عمومي ریاست یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د افغانستان د استخباراتي عمومي ریاست په دې تړاو ځینې کسان نیولي او اوس مهال ترې پلټنې روانې دي. په اعلامیه کې د هغه هیواد نوم نه دی ښودل شوی چې پکې جعلي پاسپورتونه چاپ شوي دي، خو ویلي دي چې یاد پاسپورتونه په اسانۍ سره د پیژندلو وړ نه دي او که چا سره ونیول شي نو جدي چلند به ورسره کیږي. د پاسپورتونو عمومي ریاست وایي هیوادوال باید کمیشنکاران او جعلي کوونکو په خبرو باور ونه کړي، نه دي هم چاته د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره پیسې ورکوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې خلک د پاسپورتونو ویش بهیر کې له پټو خنډونو سره سر ټکوي او دوی وایي چې د پاسپورتونو ویش پروسه عادي او منظمه ده، نو خلک به نه مجبوریږي چې کمیشنکاران او جعلي کارانو ته پیسې ورکړي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.